نو یو اس ای امریکا چې دا نارت امریکا شمالي امریکا بر اعظم دی هغه کې دا ډېرې زمانې پورې دغه بر اعظمونه چې دي د شمالي امریکا او جنوبي امریکا نو دا زمونږ دلته کې د ایشیا افریقې د یورپ دا خلک چې دي دوی د پته هم نه وږي چېرته نور ځمکه شته ځکه چې په منځ کې په زرګونو کیلومتره باندې سمندر دی 15مې صدۍ د اخري وختو 1492 چې د سپین نه کولمبس نومي سړی چې کوم چې هغه هندوستان ته یو لنډه لاره تلاش کوله او هغې کې غلط شو او د جهاز هغه ډایرکشن غلط شو نو هغوی بل طرف ته لړل نو دغه امریکې د ځمکې ته لړل شمالي امریکا او جنوبي امریکا بر اعظم چې دی نو دا ځکه خلک وایي چې کولمبس امریکا دریافت کړې ده آیا د کولمبس د تلو نه مخکې امریکا کې خلک آباد وو نه د دې جواب دا دی چې آباد وو نو دغه ځای کې خلک وو او هغې ته خلک چې کوم دی امریکې اصلي باشندگان وایي نیټیو امریکنز ورته وایي ریډ انډینز ورته وایي بس یې امریکا دریافت کړه نو د سپین خلک د پرتګال خلک د هالینډ خلک هغې نوې علاقې ته ځمکې ته لړل دغه بر اعظم یې ځان له ایسې کو بس په قبضې یې کو چې کوم د امریکې هغه خپل اصلي باشندگان نو هغه یې غلامان جوړ کړل کله برطانیې او فرانس زور ونیسو 18مه صدۍ کې نو د دې پرتګال او د سپین د دوی دا زور کم شوی نو دوی د دوی نه د علاقې قبضه کړې نو څه علاقې خو بیا هم سپین سره او دوی پرتګال سره هالینډ سره پاتې شوې خو ډېرې علاقې فرانس او برطانیې قبضه کړې بیا د انګلینډ پکې دغه ځای کې ډېر کامیابي ومونده چې د کینیډا چې کوم ملک دی د امریکا چې کوم ملک دی او دا ډېر زیات لوی ملکونه دي نو دا برطانیې قبضه کړل د 1776 کې په امریکا کې چې کوم دی نه د برطانیې خلاف د ازادۍ تحریک شروع شو جارج واشنګټن نومي سړی دی د انګلینډ پر فوج کې پاتې شوی نو د انګلینډ فوج کې چې پاتې شو نو د فوجي ټریننګ او د تربیت خو شوی نو دوی هغه خلکو ځان له خپل کمانډر جوړ کو او د ازادۍ هغه جنګ وشو د ازادۍ جنګ کې د امریکې دغه ټیم کې اوس خو امریکا 50 صوبې دي دا د 14 صوبو سټیټس چې ورته هغوی وایي دا خلک را یوځای شوي او د برطانیې خلاف جنګ کو نو فرانس ورسره په دغه کې مدد کو د امریکې د خلکو سره ځکه چې د فرانس او د انګلینډ یو بل سره دشمني وه امریکنیان کامیاب شو ازادي امریکې واغسته نو دا دویمه غټه خبره ده چې امریکې د کوم ملک نه ازادي اغستې ده نو انګلینډ نه ازادي اغستې ده برطانیې نه ازادي اغستې ده امریکا ازاده شوه خپل نوی آیین یې جوړ کو او دغه جارج واشنګټن چې کوم کمانډر و امریکې لومبی صدر جوړ شو نو د دغې نه د امریکې سفر شروع شو او داسې نه ده ګینې چې هغه ټیم خو امریکا بس دا یو ډېر غریب ملک و او د امریکې وزیر خارجه لس 12 کاله مخکې پاکستان ته دوره باندې راغلی وه هیلري کلینټن و هغه ټیم د اوباما لومبي دور کې نو دلته کې یو ښځې صحافي تپوس وکړو چې د پاکستان او د امریکې دا رشته داسې ده لکه د خواښې د انګورو چې انګور که هر څومره څه وکړي خو خواښې ته نه رضا کېږي نو پاکستان وایي ستاسو لپاره د دهشتګردۍ خلاف جنګ کوي خو امریکا بیا دا کوي خبره کوي چې ډو مور که نه نو هیلري کلینټن د امریکې وزیر خارجه په دغه سوال باندې ډېر وخندل او بیا یې دا جواب ورکړو چې او دا په ملکونو باندې وختونه تیریږي برطانیه انګلینډ هم یو وخت کې د امریکې خواښې وه او د ازادۍ نه 20 کاله بعد 1812 کې نو انګلینډ د امریکې په وایټ هاوس باندې بمباري کړې وه چې یو وخت په امریکا داسې تیر شوی دی چې د ازادۍ نه بعد هم دوی لکه دومره کمزوري حال کې 1801 کې چې کوم دی په امریکا کې خانه جنګي شروع شوه د سیول وار چې کوم غټه وجه وه هغه دا وه چې د امریکې کې تر اوسه پورې چې څه لږه ډېره ترقي شوې وه معیشت ښه شوی نو هغه د هغې ایکول ډسټریبیوشن اف ویلث نه و ایکول ډسټریبیوشن اف ریسورسز نه و بلکې د امریکې د یو طرف خلک ډېر مالدار وو د بل طرف خلک چې کوم دی نه لږه غریبانان یو دا وجه وه بله دا وجه وه چې امریکا کې لا تر اوسه پورې غلامي وه اصلي امتیاز ډېر زیات و او تورو ته ډېر سپک کتې شو ریاستونه چې د امریکې نه خفه وو نه هغوی د ازادۍ یو جنګ شروع کړو او دا خانه جنګي داسې غوړه نه وه بلکې دا دومره ډېره شوه چې 4 کالو پورې اوږده شوه او دغه وخت کې بیا چې کوم دی نه د امریکې هغه دویم مشهور غټ صدر ابراهام لینکن صدر شو ابراهام لینکن په صدارت کې او په کوششونو سره چې کوم دی نو خانه جنګي خیر طرف ته لاړه او امریکا تقسیم نشوه ابراهام لینکن په جواب کې دا وکړل چې امریکا کې غلامي باندې پابندي ولګوله نو لکه سلیوري بین شوه
دا ټول صدی چې کوم دی د امریکای داسې وه چې 19مه صدي ده چې امریکای پالیسي اف آیسولیشن اختیار کړې وه د دنیا د سیاست نه ځان ډډې ته ساتلو دغه پالیسي اف آیسولیشن هغوی له ګټه ورکړه او چې 20مه صدي شروع شوه نو ورو ورو امریکای ځان ښکاره کول شروع کړل په 20مه صدۍ کې د امریکای د مالدارۍ په دنیا کې چرچې شوې ورو ورو دوی خپل فوجي طاقت هم سیوا کول شروع کړل چې کله لومبی جنګ عظیم شروع شو لومبي جنگ عظیم کې هم امریکای دغه پالیسي اف آیسولیشن اختیار کړې وه او د جنګ نه ډډې ته پاتې شو نو چې کله دویم جنگ عظیم شروع شو نو امریکا د دویم جنگ عظیم په لومبي سر کې د جنګ نه لرې وه خو دا 1942 کې 1942 کې چې کله جاپان او بندرګاهي ښار باندې پورټ سیټي باندې حمله وکړه اول د امریکای ولاړ جهازونه یې تباه کړل په سونو باندې خلک پکې قتل شو امریکا مجبوره کړه دویم جنگ عظیم ته راشي او نه صرف پیسه واغسته بلکې د جنگ عظیم خاتمه چې کوم د ټولو دنیا ته پته را چې هغه امریکای اټم بم وغورځولې جاپان باندې او جاپان شکست ومنو او دویم جنگ عظیم هغه نتیجه بالکل الټا کړه د دې نه پس امریکا دنیا ته د سوپر پاور په د عالمي طاقت په حیثیت کې چې کوم د دنیا سیاست تراله د دنیا بای پولر ورلد جوړه شوه بای پولر ورلد هغه وي چې کله په دنیا کې دوه غټ عالمي طاقتونه وي سوپر پاورز وي نو یو طرف د روسو بل طرف د امریکا وا یو طرف ته د کیپټالیزم ایډیالوژي وا د روس هغه کمیونیزم ایډیالوژي وا یو نظریاتي جنگ د دواړو میانس کې شروع شو چې هغه ته کولډ وار وای او کولډ وار د 1915 نه د 1991 پورې لکه تقریبا نیمه صدۍ جوړیږي دغه پورې جاری نو که عام ریسو سپیس ریسو په خلا کې چې کوم نه یو بل نمخ کې کېدل روس په لومبي ځل باندې چې کوم نه دنیا کې خلا ته لاړ نه امریکای دغه جواب داسې ورکړ چې په لومبي ځل باندې سپوږمۍ ته ورسېدل نو دغه سر جنگ دغه زمانه وه او هغې کې د ویتنام باندې امریکای حمله وکړه نو د ویتنام د یو طرف روس چې کوم دی نو مدد کو د بل طرف امریکای مدد کو امریکا هغې جنگ کې خراب هم شوه ډېره بیا د هغې نه پس روس په افغانستان باندې حمله وکړه د افغانستان جنگ کې امریکای پوره زور ولګو چې روس چې کوم دی خراب کی او هغه شانو شو روس خراب شو او روس چې افغانستان نه کله وته بیا هغه سوپر پاور نه اوس د دنیا صرف سوپر پاور چې کوم دی هغه امریکا وه او د امریکای د هغه ټیم صدر چې و صدر بوش هغه نیو ورلډ آرډر پیش کو نیو ورلډ آرډر چې د دنیا اوس چې کوم دی یو نوی نظام دی او امریکا د دنیا یو سنگل سوپر پاور دی چې کله بله صدي شروع شوه 20مه صدي نه په هغې کې په 2001 کې د 9/11 نه بعد چې کله القاعده هلته کې ورلډ ټریډ سنټر تباه کو نه د هغې جواب امریکای په داسې ورکو چې افغانستان باندې حمله وکړه په 2003 کې امریکای په عراق باندې حمله وکړه صدر صدام حسین د عراق هغه یې راګرفتار کو بیا یې چې کوم دی پانسي کو 2011 کې د امریکا ووته همدغه 2011 کې امریکای په لیبیا باندې حمله وکړه د لیبیا قذافي صدر چې کوم هغه یې قتل کو او شام کې چې کوم دی د امریکای او د روسو او د نورو ملکونو چې کوم دی یو میدان جنگ دی نو دا د امریکای هغه لنډ تاریخ تر اوسه پورې چې ډونالډ ټرمپ پورې او د اوس د جو بایدن پورې دی اوس دنیا کې چې کوم دی د امریکای څه حالت دی او څه سټیټس دی څه حیثیت دی نو دنیا بیا یو پیری ته ملټي پولر ورلډ تی جوړیږي چې په دنیا کې امریکا خو سوپر پاور دی خو ورسره اوس چین چې کوم دی یو غټ طاقت ونیسو عالمي طاقت شو روس بیا چې کوم دی خپل ځای ته راغی نو اوس دنیا کې امریکا یوازینی سوپر پاور نه او داسې نه ده ګینې چې د هغې د مخې ولو څوک نشته